بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زایم سات په جوپړ کې کچیر مزم چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ سبسکرایب وکړئ او د بیل آیکون کلیک تر څو تاسو د نوی ویډیوګانو د پورته کول څخه با خبر اوسئ. دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شریک کړئ چې تر څو هغه هم تنه ګټه پورته کړي. او پنځمه برخه هم خلاص کړو. اوس راځو شپږم برخه کې د 22م سوال نه شروع کوم. مخکې مو د راوند اباوت په باره کې القوي سلورلارې په باره کې ویل، خو اوس بیا هم د دې سلورلارې په اړه باندې معلومات درکوم. په دې روزنیز پروګرام کې په ډیر کم توپیر سره به سوالونه فرق کوي، خو سوالونه فرق لري، یعنی یو بل سره توپیر لري خو ډیر کم فرق بلري. مخکې په مخکې ویډیوګانو کې تاسو ته ویلې که چیرته تاسو په صحیح ډول سره په دې هر سوال په مطلب او مقصد باندې ځان پوه کړئ نو تاسو په بریالیتوب کې هیڅ شک نشته. راځو 42م سوال ته. کله چې دایروي سلورلارې یا چوک راوند اباوت کاروي، ډرایور باید د لارې حق هغه موټرو یا ټرافیکو یا وسیلو ته یا نور نقلیه وسیلې ټرافیک یا نور نقلیه وسیلو ته ورکړي چې هغوی د مخه په دایروي سلورلارې کې وي. حلقوي یا دایروي سلورلارې معمولا د ټرافیکي اشارو یا سیګنل په مرسته نه کنټرولېږي. په دې کې ټرافیک یا موټرې د ساعت د ابرې په څیر حرکت کوي. موټر باید په دایروي چوک کې د خیلور څخه ورداخل شي او د لارې حق باید هغه موټر یا ټرافیکو ته ورکړي چې د مخه په دایروي چوک کې وي. ډرایور باید چې تر هغې پورې په دایروي چوک کې موټر وچلوي تر څو چې خپلې تلونکې لارې ته ورسیږي او بیا د دایروي چوک څخه خارج شي. دا دایروي چوک د مثال کله چې موټر د دې خوان راځي نو د ښي خوانه به داخلېږي. ګوره هر خوانه چې موټر راځي، که دا موټر راځي ګوره د ښي خوانه داخلېږي، او که دا موټر راځي هم د ښي خوانه داخلېږي. دا موټر مثال ته د ساعت د ابرې په شکل باندې دا ستاویږي. نو هر دا موټر د دې نه د مثال په ډول سره را داخل شوی د سراغه داخل شوی ده. که چیرته په دې سره کوزي هم تللی شي او که په دې سره کوزي هم تللی شي او که سره تاویږي او په دې سره کوزي هم کولی شي. نو د دې نه دا داسې نشي کولی چې د دې نه راتاو شي او داسې تاو شي. په دې شکل دا نشي تاویدلی. دا بله نمونه ده. مختلفې نمونې دي د راوند اباوت یا دایروي حلقوي سلورلارې مختلفې نمونې دي. نو تاسو د دې کې زیاتره خلک لږ زره مشوش کېږي چې په کوم لار لاړ شي یا څنګه وکړي. خو هر کله چې د مخ هلته موټر او ته دلته یې نو ته دا حق نه لري چې د دې موټر مخ ته ځان واچوې تر څو چې د دې مسیر معلوم شي چې یا دا داسې ځي او که داسې راځي. نو که چېرته داسې راغی نو دا چې کله تېر شو بیا به تاسو د حلقوي سلورلارې ته ورداخل شئ. راځو 83م سوال ته یا پوښتنې ته. که چیرې تاسو د مکتب یا ښوونځي بس څخه واوړئ یا تیر شئ او د هغه سره څراغونه بلیږي او مړه کیږي نو تاسې به تر 1000 امریکایي ډالرو پورې جریمه شئ. که چیرته بس ولاړ وي، د مکتب بس ولاړ وي، هغه شاګردان پورته کوي ښکته کوي یا هغه څراغونه یې لګولي وي مثال لګېږي او مړه کیږي، نو په دې صورت کې تاسو د دې نه تیر شئ نو تر 1000 ډالرو پورې تاسو جرمه کېدلی شئ. ډرایور یا موټروان باید په بشپړ ډول سره ودرېږي کله چې د مکتب بس سرې اشارې لګوي او لګېږي او مړې کېږي او ډرایور د ښوونځي بس ته نږدې کېدو په حال کې وي. که چیرې په دې حال کې ډرایور ونه درېږي نو د موټر چلولو لایسنس یا امتیاز به یې تعلیق یا وځډول شي او تر 1000 ډالرو پورې به جریمه هم شي. نو په دې حالت کې به تاسو ډېر احتیاط کوئ. کله چې د بس ولاړ وي، هغه څراغونه مړه کېږي بلیږي او یا شاګردان کوزوي یا پورته کوي، نو تاسو باید په مکمل ډول سره ودرېږئ تر څو چې د هغې څراغونه مړه شوي نه وي یا هغه د دې سړک څخه تللی نه وي او په سړک باندې کوم ماشوم موجود نه وي. په هغه وخت کې باید تاسو د سړک څخه واوړئ. راځو پلای کارت د مایبت کارت ناوړه کارولو په نتیجه کې به د پلای کارت د امتیاز لغوه شي، جریمه او په بند به محکوم شي. د پلای کارت یا مایوبیت د پارکینګ د امتیاز کارت د ناوړه کارولو په نتیجه کې به
ستاسو څخه د پلی کارت د امتیاز واخیستل شي او تر $1000 پورې به جریمه شي او 6 میاشتې زندان یا قید به په محبس کې تیر کړي. پلی کارت د هغه معیوبینو لپاره ورکول کېږي چې هغوی مثال پارکینګ کې په لرې ځای کې موټر نشي ودرولی او مزل نشي کولی نو معیوبه وي. دا ځینې خلک چې مثال دا کارت د معیوب کس کارت دوی دا روغ کاروي او که چېرته دا ګیر شي نو د دې اول خو به د دې دا امتیاز لغوه شي او بیا به تر $1000 پورې دا جریمه شي او تر 6 میاشتې پورې به په زندان کې وي. نو کوښښ وکړئ چې د معیوبیت کارت یا پلی کارت چاته ورنه کوئ که د چا سره وي چې هغوی ته نه استفاده وکړي یا زمونږ په دې افغانانو کې دا رواج دی مثال ته راکړه مړه هېڅ خبره هم نشته دی خو مقصد دلته په کالیفورنیا کې قانون دی. قانون ته چې وره برابر شو بیا که هر څوک که وزیر او که رئیس او که والی بیا قانون په ټولو باندې پلي کېږي. په افغانستان کې موږ هم قانون درلودو خو عملي کېدل سختو چا عملي کوو نه چا په ځان عملي کوو نه دولتي چارواکو دا قانون یا د ټرافیک قانون عملي کوو. نو دې ته متوجه اوسئ چې د معیوبیت کارت چاته ورنه کړئ او د چا د معیوبیت د کارت څخه استفاده مه کوئ. راځو 15 پوښتنې ته یا سوال ته. په ساختماني زون یا سړک جوړولو ساحه کې جریمه 2 چنده ده. یعنی که چېرته تاسو په ساختماني ساحه کې زون کې هلته لوحې لګېدلې وي چې مثال دا ساختماني ساحه ده. ساختماني ساحه کې زیاتره نارنجي لوحې لګېدلې وي او په هغې باندې لیکل شوي چې مثال احتیاط یا مسیر تغییر کا یا په دې غاړه کې کار روان دی شولډر کې مثال کار روان دی. په دې حالت کې به تاسو د هماغه اندازه سپیډ باندې ځئ او بل مثال هلته بیرغ والا ولاړ وي او د هغې لارښوونې ته به پاملرنه کوئ. راځو دا متن ګورو مثال تشریح. دا تشریح لیکړې زیاتره وخت دا تشریح ما لیکړې ده دلته خو زیاتره وخت یعنې زه ټکي په ټکي دا نه لولم چې مثال زه تاسو ټکي په ټکي ولولم کېدای شي یو پاچ یو زیات کم یو کم ځکه یو څوک چې یو خپله یو متن ولیکي نو د هغې نه یا پاتې کېږي یا زیاتوالی پکې راځي. دا طبیعي خبره ده. نو د ترافیکي اصولو د سرغړونې په وخت کې جریمه د لویې لارې او سړکونو جوړونې یا څارنې ځایونو کې 2 چنده ده کله چې په ساحه کې کارګران شتون ولري. راځو 80 سوال ته. کالیفورنیا د حرکت قانون کې دا اړینه ده چې ټول موټرونه هغه بیړني یا ایمرجنسي موټر ته نږدې لاین باید خالي کړي کوم چې ولاړ وي او سره څراغونه یې لګي او مړه کېږي. که چیرې بیړنی یا ایمرجنسي موټر د سړک په غاړه ولاړ وي او سره څراغونه یې بلیږي او مړه کېږي نو په دې حالت کې اړینه ده که د امکان ولري نو موټرونه باید بیړني یا ایمرجنسي موټر ته نږدې لاین خالي کړي. که لاین خالي کول د موټرونو لپاره خوندي نه وي نو موټرونه باید ورو شي او خپل سرعت راکم کړي. همدا کړنلاره باید د هغه موټرونو لپاره هم پلي شي چې بل موټر ورپسې تړل شوی وي او راکاږي. مثلا یو موټر خراب شوی بل موټر ورپسې تړلی کیبل کړی دی هغه راکاږي. دلته مخکې موږ ویلی چې مثال کله چې یو بیړنی موټر راشي او هارنډه لګولی او څراغونه یې لګولي مړه او بلیږي نو په دې صورت کې به تاسو ورته لار ورکوئ د سړک ښي څنډې ته به کېږئ. یعنې هغه بل رقم سوال و یا که وګورئ نو یعنې که چېرته متوجه شئ تاسو به ووایئ چې دا سوال خو یو ځل تېر شوی دی. یعنې په دې کې مطلب دا دی که چېرته موټر ولاړ وي د سړک غاړې ته ولاړ وي سړک د موټر خواته دغه کوشش وکړئ چې دغه لاین خالي کړئ یعنې په بل لاین بدل کړئ د بل لاین ته راشئ. که تاسو دپاره خوندي وي او که خوندي نه وي ضروري نه ده چې تاسو دا لاین خالي کړئ نو تاسو باید خپل سپیډ کم کړئ یعنې سرعت هم کم کړئ ورو شئ لږ ذره مثال په حوصله باندې د دې موټر څخه تېر شئ. 80 سوال وایي
که چیرې مو څاروي د کالیفورنیا په لویه لار یا سړک کې په موټر ووهو نو تاسې باید بشري ټولنې CHP ته زنګ ووهئ. که چیرې څاروی ټپي شوی وي او یا مړ شوی وي نو ډرایور باید بشري ټولنې دفتر یا پولیسو ته زنګ ووهي. تاسو باید زخمی شوی حیوان پرې نږدئ چې مړ شي او یا کوښښ ونه کړئ چې انتقال یې کړئ. راځو 88 سوال ته. په لویه لار یا سړک کې د څارویو پرېښودلو په نتیجه کې تاسې شاید بندي شئ. یعنې که چېرته تاسو څاروی په موټر ووهئ او وتښتېږئ او ګیر شئ نو تاسو به بندي شئ. دا یو غیر قانوني عمل دی چې په موټر باندې وهل شوی څاروی په سړک باندې پرېږدئ. که چیرې تاسو دا کار وکړئ نو 6 میاشتې قید یا بند به په محبس کې تیر کړئ یا به تر $1000 پورې جریمه شئ او یا به دواړه جریمه او بند هم تیر کړئ. په کالیفورنیا کې ځنګلونه زیات دي. د سړکونو غاټه دا سړکونه زیاتره په دې ځنګلونو په منځ کې تیر شوي. د دې کې حیوانات دي. دلته مثال لکه افغانستان غوندې ښکار آزاد نه دی چې مثال تاسو په آزاده توګه باندې ښکار وکړئ او څاروي ښکار کوي. نو دا هره شیبه چې تاسو په دې سړک باندې روانه سئ او ځنګلونه وي هلته لوحه لګېدلې وي چې راتلونکي سلایډ د هغې په اړه دی. ګوره دا کله چې تاسو دا لوحې ګورئ مثال دغه نښې نښانې یا علامې ګورئ نو دا په دې معنا ده چې دلته څاروي شته موجود دی او څاروي د تېرېدو په حال کې دي. لکه دلته وګورئ دا ټول ځنګلونه دي او مثال دا څارویو بېلابېلې علامې دي. دلته که تاسو وګورئ دا موټر را روان دی او ناڅاپه دا څاروی ځنګل نه راوتی. یعنې په دې که دلته ستاسو سپیډ ورو نه وي نو تاسو طبعا دا څاروی وهئ. که چېرته دلته وګورئ دا مثال دا موټر را روان دی او دا څاروی په ډېر تیزۍ سره د دې مخته راغلی دی او تېرېدو حال کې. ځینې ګورئ دلته دا څاروی ولاړ دی دې خوا ګوري اخوا نه موټر را روانې دي. نو تاسو باید د سړک شاوخوا ته خپل شاوخوا نه خبر اوسئ چې مثال څاروي د تېرېدو په حال کې نه دي. دلته وګوره دا کټاره ده مثال په دې شکل سره د کټارې نه راټوپ کړی دی سړک منځ ته. مثال که چېرته سپیډ ستاسو ورو نه وي تاسو بریک نشئ نیولی. په دې حالت کې مثال دا ځنګلونه دي د دې خوا نه څاروي راښکته کېږي او بل خوا لور ته ځي یا دغه څاروي په سړک باندې روانې لکه دلته متوجه شئ. په دې کله چې تاسو دغه څاروي په سړک باندې ګورئ باید تاسو په مکمل ډول سره ودرېږئ تر څو څاروي د سړک څخه تېر شي. راځو 9 سوال ته. 9 سوال یا پوښتنې ته راځو. وایي نږدې تګ یا ټالګیټینګ د مخنیوي لپاره ډرایور باید د 3 ثانیو قاعده تعقیب کړي. نږدې تګ یا ټالګیټینګ هغه عمل څخه عبارت دی چې وروستی موټر د مخکیني موټر پمپر سره ډېر کم واټن کې را روان وي چې دغه کار اکثره د ټکر یا حادثو سبب کېږي. د دې کار د مخنیوي لپاره باید د دواړو موټرونو ترمنځ واټن مناسب وي. که چیرې تاسو د ځان لپاره دا معلومول غواړئ چې تاسو خو د بل موټر پسې نږدې تګ نه کوئ یعنې ټالګیټ خو نه کوئ نو 3 ثانیې قاعده تعقیب کړئ یا پلي کړئ. کله چې ستاسو مخکې موټر روان وي د هغې په موقعیت کې په سړک هغه برخه په نښه کړئ چې موټر پر سړک وي. بیا 101 102 103 ووایاست. که د تخمیني نښه شوي نقطې څخه تیر شوي نو تاسو د بل موټر پسې نږدې تګ کوئ یعنې ټالګیټ کوئ هغه موټر. تاسې باید خپل سرعت کم کړئ او ترمنځ واټن زیات کړئ او که هغه نښه شوي نقطې ته ورسېږئ نو تاسو بیا په مناسبه فاصله کې یاست. دلته که وګورئ دا مختلف نمونې دي. دا مثال ټالګیټ دا ټالګیټ کوي دا ټالګیټ کوي. ګوره بالاخره چې دا مخکې موټر چې بریک ونیسي دغسې دا موټر پکې ورننوځي نو دا د خطر او د حادثې سبب کېږي. مثال چې حتی د مرګ سبب کېږي که موټر سره تیز وي. راځو 80 سوال ته. که د سړک په اوږدو کې څاروي یا نور حیوانات ستاسو په لور راشي نو تاسو باید د خپل موټر سرعت
کم کړئ او ودرېږئ. مخکې هم ګوره دا سوال مخکې هم تېر شوی و چې مثال تاسو باید متوجه اوسئ چې هغه علامې وي چې مثال په دې دلته سړک کې څاروي تېرېږي او دلته مثال چې څاروي موجوده وي په سړک کې موجوده وي نو تاسو باید ورو شئ او ودرېږئ تر څو چې څاروي تېر شي. لکه مخکې سلایډ کې مې تاسو ته ویلې که چیرې په سړک باندې ستاسو په لور هر ډول څاروي راشي نو تاسو باید ورو شئ او ودرېږئ ځکه چې د څارویو څخه په بل لور تاوېدل ډېر خطرناک دي او کېدای شي چې ستاسو موټر خپل کنټرول له لاسه ورکړي او د حادثې سبب شي. د یادولو وړ ده هر کله چې تاسو په سړک هر ډول څاروي ګورئ نو تاسو باید چې خپل سرعت راکم کړئ او ودرېږئ تر څو څاروی د سړک څخه لرې شي. یو اتیاوم سوال یا پوښتنه تاسو باید خپل د موټر مخکیني څراغونه روښانه کړئ نیم ساعت وروسته د لمر پرېوتو څخه. کله چې لمر پرېوځي تاسو نیم ساعت وروسته باید خپل د موټر څراغونه روښانه کړئ. مخکیني څراغونه روښانه کول حتمي دي. نیم ساعت وروسته د لمر پرېوتو څخه تر نیم ساعت مخکې د لمر پورته کېدو پورې. کله چې واوره یا باران وي نو تاسو باید ښیښه پاکونکی یعنې وینډشیلډ وایپر وکاروئ او کله چې تاسو د 1000 فوټه څخه په کمه اندازه کې موټر نه ګورئ تاسو باید بیا هم ښیښه پاکونکی وکاروئ که تاسې په ښار غرونو او حتی په لمریزه ورځ کې موټر چلوئ. دوه اتیاوم سوال څه څیز معمولا د موټر د ویلونو د قفل کېدو او ښویېدو سبب کېږي یعنې څه وخت قلف کېږي دا ستاسو ویلونه. نو دلته په لاندې په جواب کې لیکلي دي چې مثال په ډېر کلک ډول سره بریک نیول په تیز سرعت کې. کله چې تاسو په تیز سرعت کې روان یاست او په ناڅاپي ډول سره کلک بریک ونیسئ دا د موټر د ښویېدو سبب کېږي. د دې کار د مخنیوي لپاره تاسو باید په ورو او په تدریجي ډول سره بریک ونیسئ چې تر څو ستاسو موټر د ښویېدو او حادثې څخه مخنیوی وشي. کله چې تاسو په تیز رفتار کې بریک ونیسئ یعنې ډېر کلک بریک ونیسئ موټر ځای په ځای ودرېږي او تاویږي یعنې دا یو خطر دی. تاسو دلته د افغانستان غوندې سړک نه دی چې مثال یو موټر پرې روان وي یا دغه وي موټر زیات نه وي دلته تا پسې مسلسل بل موټر را روان وي متصل در پسې یو بل موټر را روان وي که چېرته تاسو کلک بریک ونیسئ او یا اندکه غلطي وکړئ یو بل لاین ته واوړئ نو د حادثې سبب کېږي. طبعا که تیز روان استئ او بریک ونیسئ تاسو بل لاین ته اوړئ نو د دې کار څخه مخنیوی وکړئ. بریک به په تدریجي ډول نیسئ او مخې ته به تاسو باید مخه شاوخوا نه آګاه اوسئ یعنې باخبره اوسئ چې ستاسو شاوخوا ته څه روان دي مخکې هم څومره فاصله ده شاته هم څومره ښي خوا او چپ خوا ته موټر شته که نشته. اوس راځو درې اتیاوم سوال ته. یو پیکه شین غشه یا تیرک په خیره شین غشه یا تیرک بدل شي تاسو باید هغه تاسو بیا هم د تاوېدو حق په هغه لور لرئ خو راتلونکی یا رانږدې کېدونکي موټر ته باید وګورئ یا متوجه اوسئ. که چیرې یو پیکه تیر یا غشه په خیره شین رنګ تبدیل شي نو بیا هم تاسې د لارښود غشي په لور تاوېدو حق لرئ خو لومړی باید راتلونکی موټر او پیاده تلونکي ته متوجه اوسئ او وروسته په هغه لور حرکت وکړئ. هر کله چې تاسو مثال تاویږئ تاسو باید لومړی چپ خواته بیا ښي خواته بیا چپ خواته وګورئ بیا لور ته تاو شئ. دلته که چېرته تاسو ونه ګورئ راتلونکو موټر ته کېدای شي چې د حادثې سبب شي. مثال د بل خوا نه تاسو باندې موټر راشي او یا پیاده تلونکی کس وي نو تاسو مجبور استئ چې ډېر احتیاط وکړئ نسبت پیاده تلونکو کسانو ته. څلور اتیاوم سوال کله چې تاسو په شین څراغ یا اشاره باندې ښي لور ته تاویږئ تاسو باید پیاده تلونکو یا لارویان ته خپنیولی شئ یعنې ورو شئ وګورئ مثال ایلډ وکئ
دلته دا سوالونه ما تاسو ته مخکې ویل لږ مقصد توپیر لري سره د سنري چې عین شی دی مثال بل کوم کې د شین چراغ وي خو هلته په بل شکل وي یعنی پیاده تلونکو ته د لارې حق ورکوي دلته لیکلي چې پیاده تلونکو یا لارویان ته خپنیول شي مثال دغه معمولی فرق سره لري وای که معنی پوس شوي هم نه وي نو کله چې تاسې په شین څراغ یا اشاره باندې ښي یا کیڼ لور ته په څلور لارې کې تاویږئ نو تاسې باید لومړی پیاده تلونکو او مخالف لور څخه د موټر راتلونکو موټرو ته وګورئ او بیا هغه لور ته تاو شئ که تاسې متوجه نه اوسئ نو کیدای شي چې پیاده تلونکي د سړک څخه د تېرېدو په حال کې وي او یا د مخالف لوري څخه موټر ستاسو په لور را روان وي چې دا کار بیا د حادثې سبب کیږي راځو 85 سوال ته کله چې تاسو د هغه ساحې په لور موټر چلوئ چې هلته کوچنیان یا ماشومان لوبې کوي تاسو باید د دې توقع وکړئ چې ماشومان به پرته د لیدو څخه ستاسو موټر مخ ته رامنډه کوي یعنی تاسو مخکې د دې دا نه دی چې مثال تاسو وایئ چې دا ماشومان مصروفه دي او دا دي یا کوچنیان مصروفه دي په لوبو باندې کیدای شي توپ یې راشي سړک ته یو ځل رامنډه کړي نو تاسو باید هر وخت کې د دې توقع وکړئ چې دا ماشوم به رامنډه کوي نو متوجه به اوسئ په دې حالت کې همیشه باید تاسو خپل سرعت را کم کړئ تاسو باید همیشه سرعت را کم کړئ او اضافه توجه وکړئ یعنی د نورو سړکونو په نسبت چې مثال نور سړکونو کې روانه سئ ګورئ اخوا دېخوا خو دومره توجه زیاته دومره نه زیات مخ اخوا دېخوا ګورئ ډېر زیات نه ګورئ نسبت هغه ساحې ته چې په هغې کې کوچنیان لوبې کوي نو هغې ساحې ته باید تاسو اضافه توجه ورکړئ یعنی توجه به وکړئ چې مثال په ثانیه په ثانیه او سپیډ به هم راکم کړئ ځکه چې بریک نیول ډېر سخت ماشوم دفعتاً رامنډه کوي په کوم ځای کې چې ماشومان لوبې کوي دوی کیدای شي چې د خطر په اړه پوهېدو کې پاتې راشي او په ناڅاپي ډول سره ستاسو د موټر مخ ته پرته د کتو څخه رامنډه کړي او د حادثې سبب شي مثال دې کې باید تاسو ډېر متوجه اوسئ عموما ډرایورۍ کې باید ټول کې تاسو متوجه اوسئ څه نه چې مثال په دې نقطه کې متوجه اوسئ په دې نقطه دا نقطې دي ټول مثال دا تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړئ دا داسې نه چې مثال تاسو دا د امتحان دپاره زه تاسو دا مثال که تاسو دا سوالونه په صحیح طریقه سره کوم دا روزنیز پروګرام ما شروع کړی روان دی او تاسو په مکمل ډول سره دا یاد کړئ زه تاسو ته دا ذمہواري در کوم چې مثال تاسو په امتحان کې د پرمټ په امتحان کې کامیابیږئ ځکه چې دې کې د پرمټ د امتحان د اړتیا څخه زیات معلومات زه تاسو ته در کوم ځکه پرمټ امتحان کې تاسو ټول 14 سوالونه راځي 14 سوالونه مثال تاسو هغه ته امتحان ورکوي خو ټول دغه لکه دا سوالونه چې تیریږي په دغه ډول سره اسانه دي سخت نه دي خو تاسو په مطلب باندې ځان پوهوئ چې مثال د دې په مطلب پوه شئ د سوال په هر سوال په مطلب پوه شئ که پوه نه شئ دوباره هغه سوال وګورئ دویم ځل هغه تکراري هغه سوال وګورئ ځان پې پوه کړئ او که بیا هم پوه نه شئ د دې ویډیو په کمنټس کې خپل پوښتنه ماته پرېږدئ زه به تاسو ته ځواب درکړم چې یعنې د دې سوال څخه مطلب څه دی مننه چې تر دې دمه زما سره وئ روزنیز پروګرام دوام لري راتلونکې 9مه برخه ده او دا 6مه برخه وه چې مکمله شوه نو دا روزنیز پروګرام دوام لري تر اوسه لا نه دی ختم شوی مثال کالیفورنیا ډېر لوی قانون لري مثال د ترافیکو په اړه نو تاسو به حوصله کوئ او په دغه سره به یې تعقیبوئ مثال په ورځ کې ځان ته هدف وټاکئ د ورځې یو ویډیو ګورئ زیاته مه ګورئ یو روزنیز پروګرام یوه روزنیزه برخه ګورئ نو هغې زده کوئ د یو بل څخه پوښتنه کوئ د سوال په همغه یو ویډیو کې یا په همغه یو سوال کې 2-3 سوالونه جوړوئ نو کله چې تاسو 2-3 سوالونه جوړ کړئ ستاسو مثال دغه مطلبونه ټول په ذهن کې دا مطالب کینی مثال کله چې دا مطالب ستاسو په ذهن کې کېناسته که تاسو امتحان په فارسي ورکوئ یا که په انګلیسي ورکوئ نو ستاسو هغه فهم وي کله چې تاسو هغه سوال ګورئ نو تاسو پوهیږئ چې مثال د دې سوال دپاره کوم ځواب صحیح دی نو دا کوم ستونزه نه ده خو په پښتو کې تاسو ته مثال ترجمان نیول کېږي او بیا ترجمان ستاسو نه پوښتنه کوي تاسو ځواب ورکوئ هغه ځواب
بیرته ترجمه کوي، هغې ته ورکوي تاسو ته نمرې د هماغه پوښتنو او ځوابونو په حساب درکوي. مننه چې تر دې ما سره وئ. دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شریکه کړئ چې هغوی تر څو هغوی هم ګټه پورته کړي. او د کالیفورنیا کې موټر چلول اړین دي، یعنی باید هر یو دلته لایسنس ولري. که لایسنس ونه لري نو ټول کار په ټپه ولاړ وي. مننه.